بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یو زنانه سوال کړی ده چې په خوب کې اکثر لړم مار دا په خوب کې ګورم، دې څه وجه ده؟ اکثر وایي دا خوبونه زه ګورم. نو د دې جواب در کوم انشاءالله چې دا زنانه اکثر پیشو په خوب کې ګوري، مار په خوب کې ګوري، لړم په خوب کې ګوري، او دا خطرناک شیان چلپاسک ورته وایي په دې دیوالونو باندې ګرځي. دا شیان زنانه په ډیر په خوب کې ګوري. د دې ډیر وجوهات دي. دې باره کې ما څو ویډیوګانو کې وضاحتونه ورکړي دي، خو بیا هم تاسو چې نو اول څه خوب ګورئ، کوشش وکئ چې چینل کې ولټوئ، هلته خوبونو تعبیر شته، هلته تاسو یو څه قناعت حاصلیږي. که څه سوال هم وي، وضاحت غواړئ، نو هغه بیا اسان ده. نو دغه سوال جواب دا ده دا خوب کې مار او لړم دا خوب کې ولې ډیر کتل کیږي، خصوصا د زنانو په خوب کې. نو د دې وجه دا ده چې زنانه چې دي دوی زموږ او تاسو په دې افغاني اجتماع کې نو د ښځو زنانو هغه حیثیت او مقام د بعضو حقونو نه محرومیدل، او یا هم دوی د بې علمي، بې سوادي، جهالت دا د دې باعث کیږي چې ډیرو کورنیو کې څه مشکلات وي. هغه مشکلات د زنانو په منځ کې وي، د خواښې او د انګور په منځ کې وي، د څو ورونه چې یو ځای کوي د هغوی د ښځو په منځ کې وي، او همداسې نور کوم اجتماعي روابط وي د دې په منځ کې څه خبرې وي، څه مشکلات وي، هغه کله کله ډېر غټیږي، لانجو ته خبره راوځي. نو اکثر زنانه چې دا خوبونه ګوري، چې لړم ګوري په خوب کې، یا مار ګوري، یا چلپاسک ګوري، یو وجه دا هم کیدلی شي. بل وجه دا کیدلی شي زنانه چې دي دوی نو چون بعضې وخت دوی بې اودس وي او مونځ و تلاوت و عبادت دا نه کوي، بې اودس وي، نو په دغه وجه باندې هم دوی دا مار او لړم او د چلپاسک پیشک دا شیان په خوب کې ډېر ګوري. دغه وجوهات دي، په همدې بنا باندې زنانه چې ده هغوی په خوب کې دا شیان ډېر ګوري. نو ته وایې چې په مار لړم په خوب کې ګورم، خوب کې اشپزخانه کې نری اوږد مار وي، زه ننوځم وایم کپچه مار دی، کاکا مې راشي وار پرې وکړي، که یې وایي غوسه شي او لاړ شي، زموږ د کوټې څنګ کې ننوځي ولاړه شم، زیاتره وخت همدغسې خوبونه ګورم. نو دا ستاسو هغه لانجې دي کورنۍ، چې هغه لانجې پیدا کیږي اکثر د مالي مسایلو باندې، یو بل باندې بدګمانه یې مالي مسایلو کې، ځکه اشپزخانه کې تا مار کتلی ده، نو معنا دا مالي مسایلو کې یو بل باندې تاسو بدګمانې، بخیلي کوئ، او د یو بل نه یې بعضې شی پټوئ، او یا کوشش کوئ د یو بل مال او حق وخورئ بې اجازه او د غیر شرعي طریقې سره. نو په دغه صورتونو کې دا مار چې په خوب کې ګوري په اشپزخانه کې په همدې باندې تعبیر کیږي. چې دا مسایل بیا کله کله غټیږي، ته وایې بیا کاکا مې راشي وار پرې وکړي، دا مسایل کله کله غټیږي، بیا د نرانو لخوا د مشرانو لخوا مداخله کیږي، دا ستاسو مسایل، دا ستاسو اختلاف او دا ستاسو لانجې د دې په کمیدلو کې یو هغوی کوشش کوي چې دا مسایل لږ کم کړي، خو کمیږي نه. داسې لکۍ پرې شوې ده، لکۍ نه مراد یو خبره اوږدول، لکۍ اوږدیږي، لکۍ اوږده وي او یو شی لکۍ ویستل، معنا چې هغه خبره غټیږي، اوږدیږي، هغه خبره هغه سړي هغه مشران نه پرېږدي چې غټ شي. کنې ستاسو د وجې نه، زنانو د وجې نه کیدای شي ډېر واړه مسایل، د ماشومانو په سر جنګ، د کورنۍ واړه مسایل هغه کیدای شي ډېر غټ شي او ډېر زیات مشکلات ستاسو په منځ کې پیدا کړي. نو داسې بیا ته ډارېږي او وسه دې نه رسېږي، نو معنا دا چې تاسو دا دشمني او دا بدبیني او دا بدګماني دا کوئ، او بیا وروسته ستاسو د کنټرول نه وځي، خپل ځان هم جګرخونه کوئ، نور کورنۍ هم جګرخونه کوئ، بیا خبره مشرانو ته رسېږي، هغوی بیا اقدام کوي، نو هغوی بیا کوشش کوي چې دا مثلا نور ختم کړي، او ستاسو خو ځورېږي، تاسو سره خو شته، او تاسې بیا ګورئ چې ستا د کوټې څنګ کې ننوځي، نو معنا دا دا مسایل هم شته. ستا د کوټې څنګ کې کیدای شي ستا د خواښې کوټه وي، یا ستا د انګور کوټه وي، یا ستا د بل لیور د ښځې کوټه وي، نو دغه مسایل هلته شته، یعنې دا مسایل هلته وي، ستاسو په منځ کې دا وینې، کوشش وکړئ چې دا مسایل خپل منځ نه لرې کوئ، دا اختلافات، دا بدبیني، دا بدګماني، دا مشکلات، دا مسایل کوشش وکړئ چې کنټرول کړئ، او دا مسایل مه غټوئ، او وخت هم چې دغه کوشش وکړئ چې په که سواد لرئ په ښه کتابونو مطالعه کې تېر کړئ، تلاوت کې، ذکر، عبادت، او که سواد نه لرئ د علماو بیانونه واورئ، ځان مصروف وساتئ، کار وکئ، یو مصروفیت ځان ته پیدا کوي،
تر څو چې دغسې مسایلو نه تاسو نجات پیدا کوي. الله دې وکړي چې ته په دې تعبیر سره او زما په دې خبرو باندې ته ناراضه نه شي او خفه نه شي او ما لږ صریح او تیزې خبرې وکړي، ځکه دا مشکلات شته. اکثر زنانه ما سره رابطه کوي او هغوی مسیج کوي، خوبونه وایي، سوالونه کوي. اکثر زنانه همدغه مسایل وي، همدغه مشکلات وي. نو کوشش وکړه چې همیشه به اودس واوسېږي، ځان بې اودسه مه پرېږده. او کوم میاشتې کې ستا باندې مریضي راځي او ته بې اودسه یې، نو په دغه وخت کې هم کوشش وکړه چې عادي اودس وکړې، د لمونځونو په وخت کې جاینماز باندې کښېنې. ذکر خو ته کولی شي که لمونځ نه شي کولی، نو ځان داسې کوشش وکړه چې بیخي هر څه نه لرې نه کړي، ځان داسې نجس فکر ونه کړي. ته نجس کېږي نه په دې وخت کې چې تا باندې میاشتنی عادت راځي، مریضي راځي. نو په دې وخت کې صرف تا باندې د اساني لپاره الله تعالی لمونځ یې منع کړی ده. نو نور خو مشکل نشته، ته ذکر کولی شي او د جاینماز په سر باندې د لمونځونو په وخت کښېنه او ځان پاک وساته. او چې کله پاک شوې زر بیا غسل وکړه، ځان بې اودسي کې ډېر مه پرېږده. زموږ افغانان چې د اکثر خلک ځان بې اودسي کې ډېر پرېږدي، په دې کې بیا ډېر مشکلات انسان ته پیدا کېږي. نو که غواړې چې دا مشکلات هم حل سي، نو په دغه خبرو باندې انشاءالله عمل وکړه. کس وایي پلار مې 2 میاشتې مخکې کېږي چې وفات شوی دی، وایي خوب کې زه اول عمرې ته ځم، بیا حج ته روان یم او پلار مې راځي او سر مې ښکل کوي، وایي چې بچی دا ځل ما بوځه حج ته. نو که حج ته ته ځې یا وسی لرې او پلار دې حج نه و کړی یا وسی و نه و کړی یا وسی نه و، نو ته اوس کولی شي چې دغه په له خوا نه حج وکړې. علما وایي چې دا جواز شته چې یو څوک هغه وس یعنې مکلفیت یې و، حج پرې واجب شوی و، خدای د سستي په وجه باندې، مریضي په وجه باندې، څه مشکل په وجه باندې حج ترې پاتې شو، نو یو بل کس د په عوض حج کولی شي. او یا هم همداسې نفلي حج هم ته کولی شي، د پلار لپاره دی. نو یو حج وکړه، یو عمره وکړه، وسی لرې نو وکړه، هغه ته هم یو خیر ورسېږي. او ته څومره نیک اعمال کوې نو پلار ته دې رسېږي. نو کوشش وکړه چې نیک عملونه وکړي، چې خلک تا ته دعا وکړي او دغه په وجه باندې تا ته هم الله تعالی اجر درکړي او پلار ته دې هم هغه ثوابونه ورسوي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي ستاسو د خپل خوب تعبیر واورئ، مطمئن شئ. که مطمئن شوئ یا سوال مو نو کمنټ کې ماته ولیکئ، واتساپ کې ماته ولیکئ، اطمینان ماته راکړئ. یو کمنټ یو لایک په تاسو باندې حق ده. که خوب هم کتلی وي نو یوټیوب چینل کې، همدغه چینل کې زما واتساپ نمبر شته، هلته خپل خوب ولیکئ، پوره اول او آخر د خوب، وخت د خوب واضح ولیکئ او یا اواز سره ریکارډ کړئ، ثبت کړئ، هم ماته لیږلی شئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.